ډیرو درنو لیدونکو په سلامونو مو هرکلی کوم. پام وکړئ زموږ د نن ورځې مهم خبر ته. ولسمشر ډاکټر محمد اشرف غني چې د تیر نظام ولسمشر وو، کله چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت حاکم شو، نو ولسمشر غني له ارګ څخه اماراتو ته پناه وړل. نو د غني د ورتګ سره سم رسنیو کې ګنګوسې شوې چې پر ولسمشر غني دوه مهم بندیزونه لګېدلي دي. دا چې اوس ولسمشر غني د متحده عربي اماراتو یادو شرطونو ته څه غبرګون ښکاره کړ، دا هر څه را سره روانه ویډیو کې وګورئ او د لا زیاتو معلوماتو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ. په غني د اماراتو محدودیتونه چې په لومړي ځل ورته اشرف غني غبرګون وښود. په دې وروستیو کې ګڼو رسنیو دا خبر ورکړ چې د اماراتو حکومت په پخواني ولسمشر محمد اشرف غني باندې ځینې محدودیتونه وضع کړي دي. دا چې په دې هکله په خپله اشرف غني څه نه وویلي، نو خبره هر ډول تفسیر کېدای شوی، خو اوس د ښاغلي غني له لوري په دې هکله تازه معلومات راغلي دي. ښاغلي غني دا ځل ویلي دي چې د اماراتو د حکومت له لوري ورباندې محدودیت نشته دی، خو د دې هیواد د قوانینو په ځانګړي ډول د سیاسي پناهنګۍ د قوانینو عملي کولو ته مجبور او ژمن دی. قدرمنو لیدونکو، زیاته مننه چې ویډیو م تر پایه وکتل. تر بیا او بلې ویډیو د لا پامان.